د شهزاده او سوالګر د غږیز کتاب 19مه برخه په محبس کې. د محبس په کوټو کې د بندیانو د شمیر د زیاتوالي له امله یې زموږ دوه ملګري هغې لویې خونې ته بوتلل چې د وړو جرمونو ترسره کوونکي پکې ساتل کېدل. هلته یې ډېر بنډاریان وموندل. د دوی شاوخوا نږدې 100 ښځې او نارینه سره غونځېدل چې د ځینو په لاسونو کې ورچک لیدل کېدل او د ځینو پښې زولانه شوې وې. د بندیانو د خپل منځي ټوکو ټکالو له امله کافر ځواک او غالمغال جوړ و. شهزاده دا هر څه د خپل لوړ مقام لپاره تر تصور لوړ سپکاوی ګاڼه. له همدې امله ډېر ګیلمن و او پرله پسې نیوکې یې کولې. خو مایلز په داسې حال کې چې تنده یې ګونځې او څېره یې مړاوې وه په سوچونو کې ډوب و. ورپېښې حادثې ډېر حیران کړی و. له ځانه سره یې وویل دا څه راوشول. زه خپلې خالګۍ کورنۍ ته بیرته راغلم. د ډېر ګرم استقبال انتظار مې درلود، خو هغوی مې نه یوازې په کیسه کې نه شول بلکې زندان ته یې هم واچولم. اوس ولا که د ژړا یم که د خندا، د هغه چا په شان یم چې په ډېره خوشحالۍ د سرې زرغونۍ یعنې د بوډۍ ټال په تماشه د کوره وځي، خو لا یې قدم پورته کړی نه وي چې د تندر ښکار شي. مایلز ورو ورو خپل پخواني فکري تعادل له لاسه ورکړ. بې ځایه اندېښنې یې هېرې کړې او د اډېټ له انځور پرته یې بل هېڅ په یاد کې پاتې نه شول. دغه ځوان د هغې پای مخې مېرمنې یادونه واخیست او له ځانه سره یې وویل ډېره عجیبه برخورد یې راسره وکړ. نه پوهېږم ولې داسې و. زه یې رښتیا وپېژندم که نه. مایلز هندن د پېښې شوې ستونزې په باب تر ډېرو فکرو او ارزونو وروسته دې پایلې ته ورسېد چې لیډي اډېټ پېژندلی، مګر قصداً د ډېرو پر ځای دلیلونو له مخې ځان ناګاره اچولی دی. پرېکړه یې وکړه چې تر وسه له اډېټ څخه بد یوسي او په سپکه یې یاد کړي. خو تر ډېرو هڅو وروسته یې هم ونه توانېد چې خپل تر ټولو ګران او نږدې ارزښت توهین کړي. شهزاده او مایلز پر یوه خیرن بستر پراته ول. تر سهار لټ پر لټ اوښتل، تور بندیان سره غږېدل، مجلسونه یې کول. دانه مانه شخړه هم پېښېده او کله ناکله به دومره سخته شوه چې ګواښ به یې له سوټي او عسکر پرته د بل چا له توانه پوره نه و. یو مهال و چې شهزاده او مایلز خوب یوړل، مګر د رنګارنګ خرهارو ژړاو او زګیرویو له لاسه یې منظم استراحت ونه کړ او ګړۍ په ګړۍ په راویښېدلو. یوه اونۍ پر دغو دوو ملګرو ډېره سخته او له کړاوونو ډکه تېر شوه. کله ناکله به داسې بزګران هم زندان ته راوستل کېدل چې مایلز به هېڅ نه پېژندل، خو دی به یې غدار باله او ښکنځلو بدرد به یې ورته ویل. یو ورځ سهار د محبس ساتونکي یو بوډا راوست او ورته ویې ویل هغه ځوان چې موږ در یاداوه په دغه خونه کې بندي دی، راشه پیدا یې کړه. مایلز سندن سر راوچت کړ او په لومړي ځل یې د خوښۍ احساس وکړ. ځوان د بوډا په لیدو له ځانه سره وویل دا سپین ږیری خو هغه بلیک انډریوز دی چې په کلونو کلونو مو په کور کې نوکر و. ډېر سنګین او ښه سړی دی. لږ تر لږه هغه وخت خو دغسې و، که څه هم نور خدمتګاران د ده په رقم ښه خلک نه وو. دی به مې خامخا وپېژني، خو که د هغو نور غوندې مې دی هم د پېژندلو څخه انکار وکړي. بوډا د هر بندي مخ ته جلا جلا ځیر شو. آخر یې وویل زه دلته د غلو او قطاطریغو ما سوا بل څوک نه وینم. نو هغه کس چیرې دی چې د مایلز هندن دعوه کوي؟ عسکر یوه اوږده خندا وکړه او ویې ویل هغه سړی په هغه کونج کې ناست دی، ورته وګوره پېژنې یې؟ بوډا مایلز ته نږدې شو، په ځیر ځیر یې څېرې ته وکتل، سر یې وښوراوه او ویې ویل دا سړی د هندن د خاندانه دی، هېڅ امکان نه لري. عسکر ورته وویل تاسې رښتیا وایئ پلار جانه،
دا شخص د هندن د کورنۍ سره هیڅ اړه نه لري. که زه د ښاغلي هیو پر ځای وای د ده سره به جوړ شوی وای. تر پورتنیو خبرو وروسته اسکر لاس ستوني ته یووړ. یعنې که د هیو پر ځای وای مایلز مې غرغره کاوه. خو بوډا ورته وویل که زه د ښاغلي هیو پر ځای وای نه مې پانسی کاوه بلکې ژوندی مې سوځاوه. اسکر بیا وخندل او ویل پلار جانه تاسې هم د نورو کلیوالو په شان ښه سپک کوئ او ښکنځل ورته وکئ. پوهیږئ چې په دې کار کې څونه خوند دی. تر دې خبرې وروسته اسکر د محبس د دهلیز په خوا وخوځېد. بوډا چې اسکر پر لرې کېدو ډاډه شو د مایلز پر وړاندې پر ګونډو شو او ورو یې وویل او باداره د خدای شکر چې ژوندی راغلی او زموږ سترګې دې راروښانه کړې. ما چې ویل 7 کاله پخوا لا د مخه تللی شکر چې ژوندی او زه دې رکروغ وینم. په اول نظر مې وپېژندې. په ډېر تکلیف مې خپله خوشحالي پټه کړه. محترم او ګرانه مایلزه زه یو بدبخته سپین ږیری یم. دونه دنیا نه لرم چې ستا ښه پرې وشي. خو که اجازه راکړې زه به په چغو چغو ټول جهان د حقیقته خبر کړم. مالسندن ورته وویل یا پلار جانه زه غواړم ته چوپ پاتې شي ځکه ستا قرباني هیڅ پرمختګ نشي راوستلی. ډیره مننه درڅخه کوم. ستا برخورد یو څه آرامه او پر ځای باوري کړم. له همغې ورځې بوډا د دغو 2 ملګرو لپاره تر ټولو نږدې او مهم انسان شو. ځکه د ورځې به څو ځله د ښکنځلو ساتیرۍ په پلمه زندان ته راته او په پټه به یې یو څه خوږې او خواړه ورسره راوړل. کله ناکله به یې ځینې ګټور خبرونه هم تر غوږونو ورسول. مایلز به خوږې او خواړه شهزاده ته ورکول ځکه هغه د محبس ډوډۍ ته ګوتې هم نه ور وړلې. انډریوز له دې ویرې چې اسکر پرې شکمن نشي له هغوی سره ډېر وخت نه تېراوه. خو که به جالب خبرونه ورته ول د ښکنځلو په قد کې به یې ورته بیان کړل. مایلز ورو ورو د بوډا له خولې په هغو پیښو خبر شو چې په 7 کلن بیلتون کې یې پر کورنۍ راغلې وې. وایي اورېدلی چې مشر ورور یې آرتر 6 کاله وړاندې مړ شوی. سپین ږیری پلار یې د آرتر د مړینې او مایلز د جدایۍ له کبله مرګ ډېر نږدې احساساوه. نو هیو او لیډي آډیټ ته د واده لارښوونه کوي. خو آډیټ د مایلز د ژوندي راتلو په هیله له بوډا څخه مهلت غواړي او په همدې شپې ورځو کې د یوه لیک په وسیله د مایلز د مړینې خبر را رسیږي. دا اروايي ضربه ښاغلي ریچارډ ته ډېره درنه تمامیږي او پر هیو او لیډي آډیټ د واده کولو ټینګار کوي چې هسې نه دغه ارمان ګور ته ورسره یوسي. لیډي آډیټ له پلاره 3 میاشتې وخت غواړي او دا موده 3 ځله نوي کوي. آخر له ناچارهیه د مرګ پر پوله د ولاړ پلار د خونې ترڅنګ واده کیږي. مګر په هیڅ وجه د یوه نیکمرغه تړون نوم ورکول کېدای نشي ځکه هماغه شېبه بوډا ریچارډ د نړۍ سترګې پټولې. 1 اونۍ وروسته خلکو کې اوازه ګډېږي چې لیډي آډیټ د خپل میړه کاغذونو کې د مایلز د مړینې خبر ورکوونکې پاڼه موندلې او هغه یې په جال تورن کړی دی. د هغې په نظر هیو غوښتل نه یوازې واده ژر تر ژره وشي بلکې د پلار مړینې ته یې هم لار هواره شي. دا کیسه هم دلته نه ختمیږي بلکې هیو له خپلې میرمنې سره د بد چلن یوه لړۍ راپیلوي. نوکران هم په ډېره بېرحمۍ ځپي او ځوروي یې. د شهزاده لپاره د دغو داستانونو اورېدنې کومه ګټه نه لرله خو بیا هم په ډېر ځیر ورته غوږ و. یو ورځ بوډا له مایل سره د خبرو په ترڅ کې وویل وایي چې باچا لیونی شوی مګر د خدای لپاره دا راز پټ وساته ځکه په ناپامۍ کې مې هم د چا تر خوله ووځي دستي په دستي د حکومت لخوا پانسی کیږي. شهزاده په توند نظر بوډا ته کتل او ورته ویل یې یا ښاغلی باچا نه دی لیونی شوی؟ نه ښاغلی باچا نه دی لیونی شوی، دا درواغ دی. مګر ستاسې څخه مې هیله دا ده چې زما نصیحت په غوږ کې ونیسئ او د خپل زړه د آرامولو لپاره دا خبره پټه وساتئ. انډریوس شهزاده ته په حیرانتیا وکتل او ورته ویې ویل
چوپ شه کوڅه ګشته، دا خبرې په تا څه اړه لري؟ خو د مایلز د اشارې له امله یې سملاسي له شهزاده سترګې واړولې او خپلو خبرو ته یې ادامه ورکړه. د معمول سره سم باید د فقید پاچا مړی د دغې میاشتې پر 18مه د وینډسور کې خاورو ته وسپارل شي. کوم اشتباه نه وکړي، دا مراسم سبا بل سبا اجرا کیږي او پر 20 تاریخ به په ویسټ منسټر قصر کې د نوي پاچا پر سر تاج کېښودل شي. شهزاده په غوسه وویل، د تاج پوشۍ مراسم هغه وخت ترسره کیږي چې نوی پاچا پیدا شي. زه مطمئن یم چې تر اوسه دا کار نه دی شوی. بوډا بیا ماشوم ته په درد وکتل او ورته ویل، هلکه ډېر مه ګړېږه. کله چې یو ځل بیا مایل سترګې ورته وخوځولې، بوډا له ماشوم سره خپله مرکه غوڅه کړه او بیرته یې خپلې مخکې خبرې پیل کړې. ښاغلی هیو به هم په تاج پوشۍ کې برخه واخلي. هغه فکر کوي چې دغه یې وخت دی د اشرافي لقب وګټي. بل دا چې هغه د ساتونکي لاټ سره پر خپلو نږدې ارتباطاتو هم ډېر حساب کوي او د هغه د مهربانۍ په تمه دی. شهزاده ځینې وپوښتل، ساتونکی لاټ څوک دی؟ او یاره دو سامرست خیم. کم دو سامرست؟ اوه یو دوک سامرست لرو او هغه هم کند هارټفورډ دی. دا سړی د کومه راهیسې د دوک او ساتونکي لاټ مقام ته رسېدلی دی؟ بوډا په بې پامۍ سره وویل، د روان کال د جنورۍ د آخري تاریخ را پدې خوا. شهزاده ځینې وپوښتل، هغه ته چا د ساتونکي لاټ لقب ورکړی؟ خپله د عوالي شورا. خو د پاچا په کومک. شهزاده له ځایه وغورځېد او ویې ویل، د پاچا په کومک؟ کوم پاچا؟ راویې ښیه کوم پاچا؟ دا څه بلا دی؟ موږ خو یو پاچا لرو او هغه اعلیحضرت 6 اډوارډ نومیږي. زموږ پاچا اوس کوچنی دی، کټ مټ ستا هم زولی دی. ایله ګشته پاچا که لیونی دی که پرسد باید د خدایه یې د اوږده عمر دعا وشي، ځکه اولنی کار یې د دوک د نور فالک بیچاره د مرګ ژغورل و. د هغه سره یې ډېر ښه وکړل. ویې بخي، اوس داسې اوازې هم ګډې وډې دي چې د پخوانیو ظالمانه قوانینو سمولو ته یې هم ملا تړلې ده. دې خبر شهزاده سخت په چورت کې کړ. په داسې حال کې چې ډېر غمجن و، له ځانه سره یې وویل، دا هلک چې سپین ږیری یاد کوي، هسې نه هغه فقیر وي چې ما قصر ته ننایست او کالي مې پرې ورسره الیش کړل. نه امکان نه لري، ځکه د هغه حرکات او د خبرو انداز دونه بد و چې د سترګو په رپ کې به ټول پوهېدلی وي چې او د قصر څخه به یې شړلی وي. نو کېدای شي دربار زما تر ورتګه پورې د نجیبانو د منځه زما همزولي او را سره ورته هلک غوره کړي او د لنډ وخت لپاره یې ځای پرې ډک کړی وي. خو دا هم د منلو وړ نه ده، ځکه مالاټ هارټفورډ هېڅکله دې کار ته غاړه نه ږدي. موضوع دومره پیچلې وه چې شهزاده یې له هوارولو عاجز و. هر څومره چې به یې فکر پکې کاوه، لا به ورته سختېدله. خو هرکای ماشوم له ډېره فکره په سرخوږي اخته شو او خوب ځینې وتښتېد. هر شېبه یې لندن ته د ژر رسېدو تلوسه زیاتېدله. محبس سخت ورته تنګونکی شوی و. مایلز سندنې د آرامولو ډېرې هڅې وکړې، خو ونه توانېد. شهزاده اخر د هغو 2 مېرمنو په د لاساینه او مرسته یو څه قرار شو چې خواته یې په زنځیر تړلی و. هغوی شهزاده ته د زغم او صبر لارښوونه وکړه او د احساساتو اور یې تر یوې اندازې ورخاموش کړ. شهزاده په زړه کې له هغو 2 مېرمنو سره مینه احساس کړه او تر سترګو یې ډېرې ښې وښکاره شوې. ځینې یې وپوښتل، ولې بندي یاست؟ هغوی ورته وویل، زموږ جرم دا دی چې د بپټیست مذهب پیروان یو. شهزاده له خندا شین شو، ورته ویې ویل، بپټیست دا خو ګناه نه ده. دا چې ستاسې څخه زر جلا کېږم زما لپاره د خواشینۍ خبره ده.
خو عجیبه دا ده چې ولې ستاسې په شان ښه انسانان د عقیدې په تور زندان ته اچول شوي. کله چې میرمنو له څه ویلو پرته سرونه ښکته واچول، شهزاده ورته وویل: آیا تاسې رښتیا وایئ؟ لکه نور چې د ځواب نه ویلو پرېکړه کړې وي. چوپې پاتې شوې. شهزاده یو ځل بیا ترې وپوښتل: د خوښۍ ځای خو دا دی چې تاسې یې ونه پوهولی. هیله من یم چې دا یې بې رحمه خلک د خپل وحشته لاس واخلي، دغسې نه ده؟ یوې میرمنې په داسې غږ چې غم او اندېښنه پکې له ورایه ښکارېدله وویل: ګران ماشومه، د وهلو یادونه مه کوه. خدای دې د زغملو وس راکړي. شهزاده یې خبرې ورغوڅې کړې، ویې ویل: عجیبه ده، نو اشتباه مې نه وه کړې. دا بې زړه سویه خلک لکه چې ستاسې د وهلو نیت هم لري. غیرت د لاسه مه ورکوئ او ژاړئ مه، هسې نه چې په زړه مو ویره ننوځي. واده در سره کوم چې پر وخت به مو د دې شکنجو او نا آرامیو څخه وباسم. سبا سهار چې شهزاده له خوبه راویښ شو، ښځې یې ونه لیدې. له همدې امله یې په خوشحالۍ له ځانه سره وویل: خامخا تښتېدلی دي. خو ډېر ژر خواشینه شو، ویې ویل: متاسفانه چې ډېرې مهربانه او زړه سوانده انډیوالانې مې وې چې د لاسه مې ورکړې. تښتېدلو میرمنو د یادګار په ډول یې وریښکۍ د شهزاده په جامو پورې نښلولې وه. معصوم شهزاده تر ډېره د مینې او مهربانۍ د یادونو په سوچ کې ورک و. آخر یې له ځانه سره وویل: دا ریښکۍ به د ژوند تر پایه وساتم او د دې ځای څخه د وتلو سره سم به یې لیدو ته ورشم. هغوی ډېرې مهربانې او ښې ښځې وې. د دې لیاقت یې درلود چې زه یې ساتنه او پالنه وکړم. همدغه شېبه د محبس مشر له څو تنکیو عسکرو سره یو ځای کوټې ته راننوت او په لوړ غږ یې وویل: چابک د محبس سرای ته ځانونه ورسوئ. شهزاده خوشحاله شو، په زړه کې یې وویل: خدایه شکر چې یو وار بیا شین اسمان وینم او آزاده هوا اخلم. شهزاده چې ولیدل عسکر په ډېر ځنډ د بندیانو له پښو او لاسونو زنځیرونه خلاصوي، سخت غوسه شو. آخر د 2 مایلز وار هم راورسېد او د محبس غولي ته ووتل. غولی مستطیل شکل او ډبرین و. د محبس مشر ټول بندیان د دیوال مخې ته ودرول او یو رسۍ یې مخې ته ورجار کړه. هوا سړه وه، اسمان خړو وریځو پوښلی و. تېره شپه واوره هم اورېدلې وه او نښې یې تر اوسه لا پر ډبرین فرش لیدل کېدلې. هر ځل چې به د باد یخه څپه راوالوته، د واورې بڅري به یې شاوخوا سره پاشل. د غولي په منځ کې 2 ښځې پر یو لرګینه ستنه تړل شوې وې. د شهزاده چې پر هغوی سترګې ولګېدې، ویې پېژندې، سره ولړزېد او له ځانه سره یې وویل: ما چې ویل تښتېدلی دی، دا خوارانې لکه چې وهي، هغه هم زما په مخ کې چې باچا یم. خو که حالات بل ډول وای، دغومره بس و چې باید حوصلې څخه کار واخلم. هغې ورځې ته باید انتظار وکړم چې دا جنایتکاران خپله سزا وویني. په دې وخت کې غټه دروازه خلاصه شوه او د کلیوالو یوه لویه جوپه راننوته. دوی پر ښځو راکوټه شول او هغوی یې د شهزاده له سترګو پناه کړې. وروسته یو کشیش هم راغی او په ګڼه ګوڼه کې راننوت. دی هم شهزاده ته سم نه ښکارېد. هغه ولاړ او پر ښځو شاوخوا را وګرځېد. شهزاده شاه او مخ ته خبرې واورېدې، خو نه پر بېلېدې. داسې ورته ښکاره شوه لکه پوښتنې او ځوابونه چې سره تبادله کېږي، مګر دا یې په مطلب نه رسېد. څو شېبې وروسته خلک سره شاته شول او د شهزاده سترګې پر یوې داسې منظرې ولګېدې چې ټول بدن یې له ویرې سره ولړزېد او یخ شو. د ښځو چار چاپېر وچ لرګي کوټه شوي ول. یو سړی پر ګونډو او اور یې ور واچاوه. میرمنو خپلو مخونه په لاسونو پټ کړل. اور ولګېد او سرې لمبې د هغوی پر لوري ورکږې شوې. ناڅاپه د غولي د دروازې له څنګه 2 ځوانو نجونو رامنډې کړې او په زړه بوږنوونکو چغو او فریادونو یې
محکومانو پښو ته ځانونه ورغورځول. څو عسکر په تیزۍ پرېوتل، تر بازوګانو یې ونیولې او د دروازې خواته یې کش کړې. خو یوې نجلۍ چې د عسکر له لاس څخه د بازو پر ایستلو توانېدلې وه، بیا پر اور ور وځغاستل او په څو چیغو یې وویل: پرې مږدئ، زه هم د خپلې مور سره وسوځم، زه نور ژوند نه غواړم. شهزاده چې نور یې د دغې لړزونکې پیښې د لیدو تاب نه درلود، مخ یې دیوال ته واړاوه او ویې ویل: که 100 کاله هم ژوندی پاته شم، دا جنایتونه به مې له یاده ونه وځي. خدایه، ولې دې زړون نه یم پیدا کړی چې دغسې غمجنوونکې صحنې ونه لیدلی شم. مایلز سندن چې شهزاده پر دې حال ولید، له ځانه سره یې وویل: هلک واقعا ډېر تغییر کړی، ډېر زړه سوانده او مهربانه شوی دی. که دا پیښه څو ورځې مخکې شوی وای، خامخا یې مامورانو ته ور حمله کوله. غال مغال یې جوړاوه او کوشش یې کاوه چې دستي د هغو دوو بدبختو ښځو د خلاصون فرمان صادر کړي. هیله ده چې مریضي یې ژر تر ژره ښه شي او نور د همغه شپه یې ډېرې ښځینه او نارینه بندیان د شهزاده او مایلز کوټې ته راوستل. هغوی د هېواد د بېلابېلو سیمو اوسېدونکي ول. دا د شهزاده لپاره ډېره ښه موقع وه چې له نوو بندیانو سره وغږېږي او له ګناه او سزاګانو یې ځان خبر کړ. په دغو زندانیانو کې یوه لیونحاله مېرمنه هم لیدل کېده. پر هغې یو ټوکر اوبدونکي څخه د 2 متره تیکې د غلا تور لګېدلی و او په پانسۍ محکومه شوې وه. یو بندي خپله کیسه داسې وکړه: زه یو پلا د اس د غلا په تور ونیولم، خو راباندې ثابته یې نه کړه او ایله شوم، لیکن د خپلې ازادۍ خوند مې لا څکلی نه و چې بیرته گرفتار شوم او دا وارې د سلطنتي قصر د هوسایانو او دا ځلې د سلطنتي قصر د هوسیانو د وژلو جرم راپورې کړ. اوس په دار محکوم شوی یم. یو بل تنکي ځوان وویل: یوه شېبه مې په باغ کې یو باز ونیو او د ساتنې خیال یې راسره پیدا شو، مګر د حکومت د خوا د یو مسلکي غله تور راپورې شو او زما د خبرو د اورېدو پرته د پانسۍ سزا راکړل شوه. شهزاده چې دغو له وحشتو ډکو چلندونو څخه سخت غوسه و، له مایلز څخه یې د ژر تر ژره تېښتې غوښتنه وکړه او ورته ویې ویل: ښاغلی مایلزه، تاسې به زما سره یو ځای وسټ منسټر ته ولاړ شئ او د بادشاهۍ پر تخت تر ناستې وروسته به تر ټولو د مخه دا خواران د دې غیر انساني سزاو څخه بچ کړم. مایلز تر لږ سوچ وروسته له ځانه سره وویل. بیا د خوارکۍ د سره سد ولاړ او د ځان دپاره د غمجنو کیسو پر جوړولو اخته شو. ما چې ویل یو څه جوړ شوی دی، د بندیانو په مخ کې یو داسې کس هم لیدل کېده چې تر حبس وړاندې یې د وکالت دنده پر غاړه لرله. 3 کاله مخکې یې د ستر لاټ په غندنه کې قلم پورته کړی او هغه یې ظالم بللی. په همدې ګناه 3000 لیرې جریمه او غبرګو لاسو پر پرې کولو محکوم کړل شو. دویم ځل بیا پر سترګو لاټ پسې خوله خلاصه کړه چې دا پلا 5000 لیرې جریمه او د ژوند تر پایه بندي کړل شو. دغه راز یې دواړه باړخوګان، داغ او غوږونه یې هم غوڅ کړل شوي ول. هغه خپل مخ ته اشاره وکړه، ویې ویل: وګورئ، دا هغه د افتخار ډک داغونه دي چې بیا یې خپل ویښتان پورته کړل او د غوږونو پر ځای د څمڅو په شان 2 پراخه او تیاره غارونه ښکاره شول. شهزاده ډېر نا آرامه شو او په غوسناکه لهجه یې وویل: پوهېږم چې څوک مې خبره زړه ته نه اچوي، مګر ټول یې ومنئ چې یو ورځ میاشت وروسته به ټول آزاد شئ او هغه قانون به هم د منځه یوړل شي چې تاسې یې نن ورځ محکوم کړي یاست او د انګلستان د سرټیټۍ سبب ګرځېدلی. اجتماعي نظام ډېر مفسد دی او بادشاهان باید کله ناکله په خپلو حاکمو قوانینو کې یو څه نرمي راولي چې هم رحم او عدالت
یوه معنا پیدا کړي او هم دوی زړه سواندې ښکاره شي.